تاسو یو بې پروا انسان نه یاست، بلکې تاسو عادت کړئ چې خپل کارونه وځنډوئ او د دې دوو ترمنځ ډیر زیات فرق دی. کله چې تاسو پوه شئ دا فقط یو عادت دی، کولی شئ په 2 تخنیکه دا عادت له منځه یوسئ. کله چې تاسو خپل تیرو ناکامیو ته فکر کوئ، همدا ده چې تاسو خپل کارونه ځنډوئ. دقیقاً همدا بې پروایي ده. که باور کوئ یا یې نه کوئ، دا کار هیڅ تاسو پورې اړه نه لري. په حقیقت کې د کارونو ځنډول یو ډول له سټرس نه ځان خلاصول دي. اوس اجازه راکړئ چې توضیح یې کړم. ډېرې ستونزې دي چې تاسو یې په ژوند کې لرئ او څوک نه دي چې دا ستونزې په ژوند کې نه لري. کیدای شي له هغه چا سره مو دعوه کړې وي کوم چې تاسو ته ډېر ګران ده، یا هم د خپل مور او پلار روغتیا ته فکرمند یاست چې له لاسه یې ورکړې ده او دا تاسو واقعا ناراحته کوي. کیدای شي ډیره سرمایه مو په بعضې کارونو مصرف کړې وي او تاوان مو کړی وي او اوس د هغه په اړه سټرس او ژور خفګان لرئ. بناً کله چې تاسو کار شروع کوئ، یو لوی بار د تشویش په وحشتناک ډول ستاسو په سر راځوړند شي. کله چې تاسو د کار ساحې ته ځئ، سټرس نور هم ستاسو په اوږو باندې فشار واردوي او دا خبره درته کوي چې یوه دقیقه صبر وکړه، فقط غواړم یوه دقیقه فلم پر فیسبوک یا انسټاګرام وګورم. او دقیقاً دا کار 1 ساعت وخت نیسي او تاسو هیڅ کار هم نه وي کړی او تاسو کولی شئ دغه عادت پرېږدئ او دا ومنئ چې تاسو یو بې پروا انسان نه یاست. تاسو فقط له دې کار سره عادت کړی دی او د دې 2 کارو په منځ کې ډیر زیات فرق دی. او که یو عادت وکولای شي په اسانۍ سره پرېږدئ، په ټولو عادتونو کې فقط یوه ماشه وجود لري چې د هغه محرک کوونکی سټرس ده. نو یو دلیل شته چې همیشه تاسو هغه تکراروئ او خپل کارونه ځنډوئ چې باید ویې کړئ، او فقط د دې کار فایده دا ده چې تاسو سټرس کموي، نور هیڅ هم نه. فقط یوه لار وجود لري چې تاسو به هیڅ وخت په ژوند کې د سټرس او تشویش له شار نه خلاص نشئ. فقط همدا یوه لاره ده چې خپل کارونه وځنډوئ. کله چې تاسو ډیر وخت په خپلو ستونزو باندې غور وکړئ، نو باید سټرس قبول کړئ او د 5 دقیقو لپاره کار شروع کړئ. دلیل د 5 دقیقو په کار کې دا ده چې ستاسو ستونزه فقط په شروع کولو کې ده. او جالبه خبره دا ده چې تحقیقاتو ثابته کړې ده که ځان دې ته اړ کړئ چې کار شروع کړئ، 80% تاسو خپله کار ته ادامه ورکوئ.